دشمن له واک ورکړی دی موږ نشي کوو. افغانستان دا څومره ځایونه دي په دې ټولو ځایونو کې د مسلمانانو حال الله تعالی چې دا خلک بربادي د خپل عزت په خاطر نه العزیز عزتمند دی. نو سوال دا دی موقع ولې ورکړی لکه اوس یهودو له فلسطین وګورئ، عراق، شام، سوریا، افغانستان دا څومره ځایونه دي په دې ټولو ځایونو کې د مسلمانانو حال بس دي کې د الله خپل حکمت. دشمن له واک ورکړی دی موږ نشي کوو. حکیم څه معنا؟ امام رازي وایي هغه ذات ته ویل کېږي چې په عواقبو د امورو باندې خبردار دی. ویم حکیم هغه ذات ته ویل کېږي چې العالم بالدقائق وړو وړو خبرو باندې پویا. دریم الذي لا اعتراض على افعاله هغه په کارونو څوک ولا کې اعتراض کولی شي. نقطه په دواړو نمونه کې سوا. العزیز زورور دی په دشمنانو، دشمن له یې راورکړه. الحکیم کله کله الله څه وایي دوی را بس په دې کې خپل حکمت دی پرې د استدراج کې واقع شي. استدراج څه معنا؟ ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې دغه تشبیه ورکړې ده د ښکاری سره. ښکاری چې کله ښکار کوي نو د ښکار دانی واچوي، دام دلته کېږي دوه درې دانې نور ځایونه کې واچوي، په هغې باندې ورو دا مرغۍ را دننه کېږي. نو الله رب العزت موږ له څه نه وایي خوراک راکوي څښاک راکوي موږ کوو ګناهونه بیا یو دم دې بندوي. بیا ان بطش ربک لا بیا کله ویله بالمرصاد مورچه کې دی. اوس تخویف دا کوم رب؟ هو الذي اغا ذات دی اخرجا چې راویست الذين خلق چې کفر کړو من اهل الكتاب. مخکې ما تاسو ویلو ابن کثیر او خطیب ویلي د مکه مشرکانو د پیغمبر سره ویلي چې پتا باندې تعارض نه کوو، د دشمن سره باندې اتحاد نه کوو. د احد نو وروسته د مکه مشرکین سره د مدینه مونږ د باندې قریظه او رابطه ټینګې کړې نه زیرو. کعب بن اشرف په مردار شو، الله دې ایتونه نازل کړو او زدن ورکې. اخراج او جلاوطنۍ کې فرق سره یو مولانا سے په دسته جمعي کې او بل په انفرادي صورت کې په کداور سزا یا دو ساده ځان سره. الذين كفروا دي لویل شي علت داخل رب العالمین ولې وي صدا ظلم نه دی نه بېمانه دي دوی د عمل تقاضا ده چې باید وستل شي. قران کې څنګه الله فرمایي وبما كسبت ما اصاب منها. الته مفسرینو د عباس سے نقل کړي دي چې اڅ مصیبت په دنیا کې نه راځي مگر څنګه د عمل د وجود ګناه او اڅ نعمت رب العالمین او رحمت نه متوجه کېږي الا بالتوبه مگر په څه باندې توبه.